په کونړ ولایت کې په 15,000 دهقانانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او د سرو بستې ویشل شوې. د یارې توزیع مسؤلین وایي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسه د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې په دومره پراخه کچه د غنمو او سرو بستې ویشي. په کونړ کې دا وخت د خوړو خوندیتوب بیړنیو مرستو په نامه باندې 2 پروژې روانې دي چې یو د 140 WBK په نامه ده او بل د 106 USA په نامه ده. په دواړو پروژو کې ټوټال 15,000 زمیندارو ته مونږه اصلاح شوي تخمونه او سرې ورکوو. ځایي بزګران په داسې حال کې د غنمو بستې ترلاسه کوي چې د دوی ځمکې د غنمو کرکیلي ته د اماده کېدو په حال کې دي. او موسی را سره مرسته کړې او د مرسته موږ ډېر خوشحاله یو او ښه په وخت باندې راغلی ښه په موقع باندې راغلی ځکه چې اوس د کښتو کار وخت دی نو دهقانانو ته ټوله ګټه ده. دا مرسته چې کوم د موږ ته په ځای شوې ده FGA او FAO د لارې نه موږ ته شوې ده او په ځای شوې ده ځکه د اصلاح شوي تخمونه دې ته هر څوک رسیدګي نشي کولی. او بل دا چې په ځای په دې وشوه چې اوس د جوارو فصلونه د منځه لاړ یعنې خلکو په ځای کړي دي او د غنمو چې کوم دی را روان دي. دا د یادولو وړ ده چې سږ کال هم د نوموړې ادارې په تخنیکي همکارۍ په لغمان ولایت کې په 10,050 دهقانانو د غنمو او سرو بستې ویشل شوې چې موخه یې په دې ولایت کې زراعتي سکتور ته وده ورکول دي.